محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا وسجما تلاوت کی دا قرآن کریم دا سورة النساء 15 نمبر آیات دا جربت دا ما قبل سردادی ترجیه دا مخی چکم آیات دی چه دا والمحسنات سپاره پشرو سوید پاگه که دا خبر آلا ذکر کرده و احل لکم ما وراء ذالکم ولدغه محرمات چې څلور قسمه تیری سوی ولدغه سماسه واچي د هغونی کانو تشتروا د چې په خپل مال طلب کې پیسې ورلرور کې ولور کې ولور حتمی دي دا په نکاح کې تشي ادا کوي دا ولور نو د نکاح بس چې ذکر سو دلته وس په دې ځای کې د دې د پاره چې پر دې انسانانو د الله تعالی رحمت ښکارا سیغه د الله تعالی چې امر تسلک وسیله چې تعبیرو هغه دا چې نو ارڅوک خدغه طاقت نه لري چې دای به داسې حریه شذي داسې شده یو خاندان شذي دا په نکاح کې او ضرورت دغه نزدېکت د شذي سره د خپل انسان کې فطرتي پروتي کنه دی پروت خو د انسان ماشين علاج ورکړی دی دغه ماشين کې دغه پرځه پکې کېشه د شهوت تقاضا په دې کې پرته ده په هر حیوان کې پرته ده ولی که دغه تقاضا پکې کې نږدې نو څوک واده کوي بابا خو ارڅوک بره فکر وي به عقل کې غالب کیږي چې شهوت نه عقل چې غالب سخو عقل صبر تکي چې څه پر دې ګاډیان په ځان پسې کې د دې شي نه په قدر باندې واجب ده د دې جامه واجب ده د دې تبکور ورکه د دې په حفاظت کې بیا به عیالو نه دا مشکلات یو لا ورنه ورکي دغه فرضه د شهوت چې علاوه پکې کې شو قرار شهوت پر غالب شي چې غالب شي بالا د ګرد د ته اسانه شي چې وی کې ورسته بارالي انجلای څه بلا پیښ کړل بارنو دغه مونږ خپل کار ته نه ور فارغ د په خدمت کې اخته کته نو دا خو نو نه کې پکې شو نعوذ بالله خو د انسان د نوع بقا نه راتل اوس په وخت کې لا انسان د ځکه د سره نسبت خو چا واده نه کوي خلاص دا څه کار دی چې زکو الله دا داس قوت پکې کې شو چې دای پر دا ګردو بلاو باندې اقدام کوي بس دا ګرد ته سم ته ما ته شزراک حکمت هغه دي چې دا نوع بقا وکي نو دغه نوع د بقا په خاطر خو په دې کې الله شهوت یې شوی دی او دا شهوت په دغه طریقه چې د مخ کې ذکر سودار چا تر وسنه اعلان نو الله یې بل اسانه طریقه وشي چې دغه شهوت تر سره کولو لپاره بل طریقه دغه د چې د منځ سره نکاح وکړه هغه منځ بیا چې دغه نو کې ارزانه په ولور باندې دار چا تر وس بار لاندې د ما زربت ما قبل سره چې د نکاح با سره روان دي په نکاح کې هغه طریقه لږ نو کې ګرانه د چې ارڅوک آزاد حره شزه په دردار شزه په نکاح کې نو اسانه طریقه یې ده دي الله تعالی فرمای ومن هغه څوک لم يستطع چې دای طاقت نه لري وس نه لري په پښتو کې موږ پلانې وس لري پلانې نه لري لم يستطيع چې دای وس نه لري منکم ستاسو د ډلې څخه ای مؤمنانو تولن د مالی قدرت تول و د مالی قدرت تول چې دای وس نه لري د مالی قدرت
پر چی شي باندې ان د دې مالی قدرت یادوم ینکحه چې دی په نکاح کې المحصنات آزادې ښځې. محصنات چې ذکر کېږي ګای ګای مړوشي مراد لکه د پرون په آیات کې چې ذکر سول. محصنات چې ګای ګای ذکر کېږي مراد آزاده ښځې. آزاده ښځه ګویا کې محصنه ده، ګویا کې دا پاک لمنه ده. ولې دا پر خپل لمن دا داغ نه پرېږدي ګر سره چې څوک د دې په باره کې دا فکر لا وکړي چې معنا د دې سر په ناروا لاره نجاکت سوی وای. نو اوس به موږ تاسو خپل ماحول ته وګورو چې دغه ښځې په بازارو کې دی ګرځي، دا اوس د ازادۍ فکر ورسره دی، د دې سره د مردارتوب فکر ورسره دی. نو دې ته محسنه نه ویل کېږي. محسنه دغه ده چې دا د خپل ځان غیرتمن وي، د بل چا په ناروا توګه توجه پر لمن نه زغمي، دا داغ ور سره نه زغمي. نو محسنه آزاده ښځه مراد ده. دا هم ګویا کې کلابند ده، پاک لمنه یې مستعبره وو. المؤمنات چې مؤمنان هم یي. ولې دا خو نو ګرانه ده نو چې دا ستاسو خبرې ته متوجه سویاست چې الله تعالی د ښځو په باره کې ولور حتمي ګرځولی دی که نه دی ګرځولی، که ولور حتمي نه یې پکښې کې نو دلته ولې وایي چې د کوس نه درلودي. خو معلومه ده چې دا بوج هر څوک نشي پورته کولی. ته چې حره ښځه د بل د کوره راباسې په خپل کور یې رانباسې د خلکو په رقم ویل چې اړوکې دې در وسولي، نو دا طاقت څوک درلودلی شي؟ دا خو ګرانې ښځې دي. نو ګوره د دې عزت الله تعالی راپورته کړي. په ولور دا عزت منه کېږي چې ویې ټاکي. دا بیا غربي نظام دی چې را روان دی. یا سره علاج کوي چې سره علاج کوي د اوس د زنا مخ نیسي، هغه یې زنا ډېره کړه په هغه رقم باندې. نو به څه کوي؟ فمما ملکت فمن یعنی فلینکح دی دي نو نکاح وکړي د چا څه مما د هغه څخه ملکت چې مالکان دي ایمانکم ستاسې ښي لاسونه، ستاسې راسته لاسونه. دغه نو چې ستاسې راسته لاس مالک دي دا څوک دي؟ من فتیاتکم د منځیانو څخه ستاسې المؤمنات چې مؤمنې منځیانې دي. بیا دې دغه په نکاح کې په منځو پسې دې وګرځېږي چې مؤمنه منځي ایمان یې راوړي، بس دغه دې په نکاح کې کېدای شي خبرې ته اوس تاسې متوجه سوي یاست. اول دا منځ ته فتات ولې وایي؟ دا فتیات جمع د فتات ده. فتات ځوانې ښځې ته ویل کېږي. عربو به په دا ادبي لهجه کې نو منځ ته در پایه ځوانه ویله. د هغه وجه دا ده چې ځوان د ډېر احترام وړ نه وي لکه سپین ږیری. د سپین ږیرو ډېر عزت کول کېږي. یو څوک چې مریی سي چې د اتیا کالو سي هغونه عزت نه پیدا کوي لکه هغه بل آزاد سړی چې سپین ږیری سي. هغه خو باره زامن لري، اولادونه لري چې عجبه بابا سماجت چې موږ پرېږدي د کیسې ته تخلاصې. نو څونه عزت ورلرو کوي. په د اسلامي ټولنې کې خو بیا دا دی چې د دې سپین ږیرو څخه پردي زامن لا بیریږي، پر چا له کاڼه راواخېسته ګرځي عزت کوي. اوس خو نه ځینې بیریږي. اوس خو ولې چې در وهلو په زغړولو ستړی کې سپین ږیري د هر هلک ته غوڼ ورته مست وي. دی وایي چې ژر بابا مړ سوی وایي، ژر دا د کلي سپین ږیري ورک سوي وایي چې موږ سره ګیله سوي وایي. خو دغه وایي دی یا په اسلام کې یادوم. نو مریی چې دی هغه چې دا څو کاله شي څوک عزت کوي. په خو مریی دی د بل خادم دی ګر سره ګرد عمر د پلان په شاه د دور وسته بزغلی ورازغلی. نو دی چې د عزت مستحق نه ګرځي ګویا کې در پای ځوان دی. ولې خو د ځوان دونه عزت نه کېدای شي. دا خبرې ته متوجه است. نو هم ادبي لفظ دی و مریی ته بدی ولیا پتا ځوان راسه دا کار وکړه، ځوان راسه دا کار وکړه. هغه به نو خوراکي سپین ږیری د بد ځوان ورته وایي. دا وجه دا ده چې خو ادبي لفظ چورته چې مزدور دا کار وکړه ور سمریه دا کار وکړه بیا ته به انت پکښې کې او بل هغه رمزم پکښې کې دي چې ته خو نو تر پات د سپین ږیرتوب درجه ته ګویا کې نه رسېږي. اگر چې دا چا کالو سي مګر هغه عزت نشي پیدا کولای لکه مسلمان آزاد سپین ږیری چې پیدا کوي. نو ښځه هم دغه رقم ده. ښځې بیا پتا ته ویل چې منځ به درلوده پتا چې دا کار وکړه، ځوان دا کار وکړه، ځوان دا کار وکړه. کدان سپین سره وای در پای د پتات نوم ورته ورکول کېدی. نو خلاص ته خبرې ده دلته پتیات ذکر شوی دی. د پتات جمع ده د ځوانانو څخه، د ځوان د خاص ځوانان مراد منځ یې مراد دي. که ځوان ده که سپین سره ده که په خاصه ده هر رقم چې د خو مراد یې منځ ده. هغه وجه د تسمیه مې درته چې په دغه ورته ول کېږي دا در پای پورې د انا و درجه ته نه رسیږي. د عزت د لارې یادوم د سینوسال په اعتبار خو رسیږي. نو فمن د په د من تر منځ هغه امر کښې شو چې نو دی په نکاح کې په لینکح په نکاح کې د چا څه مما د هغو ښځو څخه ملکت چې مالکانې دي ایمانکم ستاسې ښي لاسونه چې هغه نو څوک دي بیان یې وکړه چې هغه دي من فتیاتې د منځیانو څخه کوم ستاسې المؤمناتې چې مؤمناتې ښځې. و دغه ځای ته چې تاسو اوس وګورئ چې الله تعالی دلته دا خبره کښې شوله چې دا د منځیانو نکاح چې ده دا یې مشروطه کړه په څو خبرو سره. اول شرط دا دی چې ته به طاقت نه لرې د چا د ازادې مؤمنې ښځې. د ازادې او د مؤمنې ښځې دا چې دا نکاح ته هېڅ وس نه پر لرې. تر وس کې وتلې ده به راوده زما پلار وه لکه راوده کړي دا خو د په 6 لکه ده دا خو په 18 لکه ده دا څوک راوده وایي. دا یو دغه قدرت به ستا نه. بل شرط دا دی چې ته چې دا نکاح کوې د میندې سره چې نو هغه به مؤمنه وي.
امام ابو حنیفه رحمه الله وایي برای دغه دواړه شرطونه چې دا د اولویت لپاره دي، اولا او بهتره دغه د چې دغه شرطونه پر ځای څه معنا نه بده هغه وسی او په دامنځانو کې بنو ګرځي چې مؤمن منځي برای به پنیکا کې او کله د حوري وسلر لوی ته چې غدلې په منځانو په ګرځي چې یاره پلانې کا کاته منځ لري ماته پنیکا راکړه هغه د خدای بنده خو په کرورو روپۍ لري خو سم آزاد وکړه بس آزاد کوم زه دغه کوم دا چم کوم نو دا کار چې سړي وس لري دا نکاح وکي امام صاحب مکروه کار دی وکي خو علاوه شرط ته یو چې هغه شرط چې ته نه وسه دا کار وکم یا من زکه د مثال په تور مؤمنانه د برابر کتابیه خودنو اهلی کتاب سره کوم نکاح راواده دا شیان چې خلاف الاولا کارونه دي اولویت لپاره دغه شرطونه دي امام شافعی رحمت الله علیه و د جواز شرطونه دي کداغه شرطونه پر ځای و درته جایزه کدا شرطونه نه پر ځای جایزه نه د حرامه د قصه په دغه نکاح کوي اعلان په مضمون ته سپوس واس امام ابو حنیفه رحمه الله و یا چې دغه شرایط نو پر ځای په نکاح کړم جایزه ده مګر خو مکروه کار دی وکي غیر اولا کار دی وکي نو دا د جواز شرطونه دي پر وسلک زموږ یا دا د اولویت شرطونه دي چې انسان ش غیرت لري هغه اولا او بهتره کار کوي د مکروهات ځان ساتي نو دغه شرط کې پر ځای و چې دی به وسو د حوري واسه نه درلودي بارجه منځ پیدا کی چې مؤمنین نکاح ور سره وکي او اس کراهت نه لري او چې وسل لري دا کوي دا مکروه دی د کراهت څو وجوه دي په ځای کې د کراهت وجوه یې داج د مثال په تور چې سړی را ولاړیږي منځ کوي په نکاح خپل منځ سړی نشي په نکاح کولای دا خبره پروندم درته وشول خپل منځ سره نکاح نه غواړي دغه سی وتی ور سره کوي ما ځاغه شرط غواړي چې استبراد لري حمه وکي د بل منځ چې د نو برق څه چم پکې درانه ول واسي امن لري هغه براوي راسه به په نکاح درکم دا د منځ نکاح در حري ولي ارزاني نو خو هغه بادار چې د په نکاح ور کوي د ځنی ودولای نسی سی فکر داد چې بارے به نه دی کوړه ځنی راودي یا د منځ د نکاح قانون دادي د چې نکاح ور سره وتړل بادار ورته وای نو اول واره را او ولخ به سره کشيږي ولور خم د بادار سره د منځ نه دی پلاک دا غټه د پر وکړه بل غټه دا د چې د منځ به د بادار خدمت کوي دی وخت نه لري چې بادار ته وای یا نن به زه کوړه بوزم بادار ته نه شي بیوله کی اجازه ورکړه دا خدای بادار خوش اخلاقی ده کې نو ورکول نو خدای نسی بیوله نو خبره به دا د مثال په تور کې په سارا کې نو خدای به یاګای په تبله کې ورته پټ غای په اخر کې ورته پټ دغه څه خپل کار نه اخلي دروا مې نه څه په پردار کم کار اخلي ولې خو هغه نو کې خپل کور کې بوزي دا هغه د له خونه په سرا کې نور ته برابر چې دلته نه زکات ورسره دغه منځ د برابر ارزای چې زکات ورسره کوي اړه کې ورسره بل خبر دا چې د اولادونو د منځ پیدا کیږي دا د غبادار مریان دي دا لکه د پسونه برای خرڅي په گنج کې نو د سم سړي زوی دی مګر هغه په بازار کې کړی خرڅي نو خدا کار ټوټکا خدا په ځان وکړل نو ته چې وسد حوري لري دا کار مکه ولې په دې کې تاسو څو شیان ګوري اول شی دا درته ګوري ستا اولاد پر چاور عرض پر مریتوب حر سړی اولاد مرییس ولې اولاد په آزادوالي مریتوب کې د پلار نه دي تابع د مور تابع دي نو چې مور یې منځه ده اولاد چې څنګه مرییس کلور پیدا سو امداد سړی منځه ده چې زی پیدا سو دغه سړی مریی دي هغه برز نه خرسي د خپل اولادو اختیار لري بل جنو نو ګوره یوه اولاد پر رقیت ور عرض دا یو خلاف الاوراق کار دي بل داري په ټول اوقات کې دایمن د بازار په خدمت باندې اخته ده د نجکت چیرې په سره وکي نو کله د فورز باندې د خوراکي نو کتابات سره سم چې زمونږ نجکت ور سره کوم بازار ورته یا نن نکیږي چیرې بیا بل سبا راس بیا به زه غنټه د خدمت در آزاد کوم ته به خلاص درکم پر خپل پرواله باندې بلچا باندې ځینې لګول دي نکاح امر سره کړی ده نو خدای د دماغ بره نو کې نه پریشان کیږي په دماغ بوج راځي د ما ضرورت کورواله مې دغه یا خو موږ خدمت کې ملمانه مو دي پختو پاس کې په لاش پسخانه څه ونه کوي وړي فارغه ده بل دغه مشکل پکې کې راځي علاوه خپرته عظمت برته کیږي او بل دا دی چې هغه خیره په خپل منځ خرڅ کړ په نکاح کې خدای ده فرض کې زموږ په محله کې وسړی منځ لري دغه محله وي وسړي په نکاح ور کړل مګر قرار ده چې من پر سړي خرڅ کړ نو هغه خې ځنی بیا نو دا به بیا د نجکته لپاره چې من ته په بنجس خدای نه سلګول چې ولکه وځي څخه هغه مخرجي وجه د تاسو کې چې ته ماته درې چې دا ما بیا منځ بادار خرڅ کړ پر اجنبي سړي باندې د لپاره د یو ور نجکته لپاره بده چې من ته ځل کپ خلاص چې نو هر وخت برای خپل کور والاده مګر دا رقم به لري سفر به پښکې دا بل مشکل د پیښې جنو بل دا چې هغه منځ چې ګسره په دغه محله کې هغه خدمت کې نو خو دې به د بازار هم شي راوړي ریډي تور وځي ریډي ولا سره بچنی وي کوړه به سودا وي راوړي نو چې دالته سوداوي کې د کور ولادت د نفس بیا نه اخلي مګر بازار خبره وستا نفس کې اخلي کنه اخلي خدمت د کور خادمه ده نو دا د سفر هغه اهتمام نشي کولای
د منځ دا سر و د دا لاسونه د سنګلو و در دغه خرګو پر دا کله عورت دا پښې د پنډې کله عورت خو دا په خدمت کې د عورت نه حسابل کیږي نو په نکاح د په نامه د مګر دا بګای لچ پنډې رواني گای بل سمړوندونه رواني گای به سرتور سره رواني خدمت کې گای به د کور کچری راخص کې الته به غورځي خدای خدمتونه دي نو دا بل شی دی چې د پزین کې زیره یې نو پکې بل شی لا دا دي پنځم چې د تربیه نه د پیدا کړي منځ تربیه لري چې تربیه کړي د خونې پلار څنګه مورسه دا زموږ په اصطلاح کې چې څوک غلطي کې خلک نور ته چې ارمونی په دې معنا نه ورته وایي چې معنا پلار نه لري مور نه لري معنا لکه ارمونی لکه به پلار او به مور چې تربیه نه لري دغه سکارو کې خو هغه کارونه کې په دغه معنا ارمونی ورته وایي په هغه معنا نه ورته وایي چې مور دې زنا کړې ده نعوذ بالله کله اس په خبره تاسو وسويږي گای پلار او زوی ته وایي ارمونی په دې نه ورته چې معنا زما څه نه یې په دغه معنا ورته چې تا کارونه د ارمونی دي ارمونی به په دره به مادر ای چانه دي روزري چاله کدا د کړو دي دانه دي ته کړو تم دغه رقم شه انه لکه دا اوس زمانه کې چې ورته وګوري اکثر کشران دغه رقم د ارمونی لپس دې سدا ورته جوړ دي چې بلا کې خاله په بعد چې دغه رقم چې نه پر وا باندې نه په اخلاق باندې نه پښتني غیرت لري نه اسلامي چورته نو ته یې چې شبرګر سره خو یا به پښتني غرور درلود هغه خپل قومي غرور به درلود یا به اسلامي درلود د دوه څه لغړ دي یو حیوان دي درته ګرځي نو د ارامي په دغه معنا چورته تربیه نه سپکښ نو دا څه خو منځه ده دا خو چې د بار دغه څه چې تربیه پلار مور نه ده کړي نو د میړه ادا پر ځای کولای شي چاو شو چې د میړه ادب چې د میړه سره دغه څه گزاره کی دا نور انجونو ته چې په کورو کې تربیه کیږي خو مور روزمره ورته ګړي چې ته سبا کور ته وجهه د میړه سره بدا وضعیت کې د خسر سره بدا وضعیت کې د خواهش سره بدا وضعیت کې خو تربیه یې شوی ده نو چې دغه تربیه سي نه یې سي شوی د دې منځ ده د میړه ادب نشي پر ځای کول خدای د لپاره بل د زړه دوک دی کنه دي خو روزمره ور سره زیریش بل د میړه د مال سره دا چې د اتحاد کوي دا د بل خادمه د اله بلاد چې پر لاس ورل کده نن شزي چې معنا نه د پلار پر مال باندې لب لري نه د میړه پر غل بازار دی دا د سنگار دي 400 پیسې مصرفيږي لاس لاکه ورکم د دې سنگار نه بالا کیږي د شیان برانی په دې پیسو باندې چې ته برتاریان چې دا خلاقه استا په شد درسي یا چې د اولاد په شور دا وستا چې راوړي خو د دې په ځین کې یو شی سره جوړ دی دا مالونه به ځای بربادي دا ګرځي د کراهت وجه ته پاشیرو په سم د په صراحت حساب لیدي چې دغه نو تکه د حریه وصله ریمنځ کوي نو تاسو مکروه د کراهت وجوه یې دغه نه تاسو به دغه مشکلات تاسو پیښي دا د کراهت وجوه دي برته د آیات ترجمه ته راځم دغه ځای ته کچيري طاقت نه درلودي د چا د اغمالي وصله دي چې محسنات او مؤمنات په نکاح کې بعد ما ملکت ايمانکم څخه تشهدا نکاح وکي مال دغه شرطونه د اولویت و کداغه شرطونه پر ځای ونه د منځ نکاح جائز او لا کدا نو پر ځای مکروه د کراهت وجوه د پنځه وجوه ما درته بیان کړ بل خبر دلته دارځي چې دغه انسان چې الله د منځ جواز ورکي دینه بار په خپل ځان کې یا ولکه حکم د منځ جواز چاته لسوار الله پاک راته ویلي څنګه زدا نکاح وکم دار مجبور ام دی بار جنایو کې د منځ نکاح نه کې علاوه دغه نو ځان ته غټه ډبر ام مجده چې جنات او ژور وړي د منځ نکاح ته وژن وړي ولته چې د منځ نکاح نه کې ستاغه ماته اصالت وای د چش بچش باندې دونه مغروره د ایمان مساله ده خو ما ته ویل چې من فتياتكم المؤمنات د مؤمنې سره نکاح وکړه د دې ایمان چاته معلوم دی علاوه ستا ایمان نو چاته معلوم دی په خبره تاسو اوس پوهیږئ ځان غټ تراشي چې زه خو مؤمن یم دا د منځ ایمان دا نو خدای خبر څنګه ایمان علاوه ایمان خو ماته معلوم دی د ایمان خو پټه مسله ده نو کله چې د ایمان سترګې علاوه نو په دا باره کې خو ځان ته غټه ډبره مرده چې ولاکه منځ وکړه بل مسله د قوم د نسب ده یا موږ محمدي خلک دې ماته منځ وکړه نو خلاوي خو زه ته په هغه صورت کې وکړ چې ته محمد زوی مړ محمد زوی نه سره واده ولای سم شزه نه سره واده ولای نو زنا شته چې کای تر زنا خو دغه مې په نکاح کته په نسب نازیږي الله دغه خبره د تکلیف پسې چې بعضکم من بعض د دې دوه شبهه چې انسان ته په ځل کې دلیل دوه جواب الله څنګه ورکی اول د ایمان مسله والله الا پاک اعلم ډیر خبردار دی به ایمانکم په ایمان ستاسو ته په خپل ایمان ولې دونه مغرور چې پر منځ خپل ایمان نور کې چې ولا کزه منځ په نکاح کوم نو علاوه د ایمان الخو ماته معلوم دی نو کيو پر د ایمان سترغه بالاو په دغه خاطر زنات او جام ورور چې د منځ ځان پیچې وځي ولا ک په نکاح کوم د ایمان مسله ده مغه د کلمه وا لا اله الا الله محمد رسول الله تم کلمه وا نکاح ور سره وکړه د زنا ځان بچاو
پسې د قوم مسله درته مخ ته ولاړه ده چې زه خو دا د پلاني خان زوی یم، د پلاني ګورنر زوی یم، د پلاني والي زوی یم، زه خو دونه غټ یم. نو چې غټ یې خو دې مال ته د هغه وس نه لري دا وکته وایه زه دا نه کوم، په قوم نازېږه. الله وایي بعضکم بعض یستشجي، ګرده دا متولد من بعض د نور بعضو څخه. خو دا انسان ګرده د چا سره شروع دی، که یهود دی که نصارا دی که جت دی که جولا دی که املا بولې که امی بولې، خو د آدم علیه السلام څخه نسل را شروع دی. په پای کې ګرده آدم ته درېږي که نه درېږي. خلک نه وایي برای موږ ګرده د یو اس غوږونی، معنا د یو نیکه اولاده چې برای که پر ما څه سر لري، خو د یو اس غوږونی. د اس په غوږو کې نو څه فرق دی چې دا غوږ بزرګ دی دا بل نه دی، بزرګ خو د یو اس غوږونه دي. معنا انسانان ګرده د آدم علیه السلام د نسل څخه دي. د نسب او د نسل پر بنیاد سره ځان ته شرافت نشي ثابتولی. کېدای شي ما په خبره تاسې وسپوهېږي. نو انسان چې غرور اخیستی دی د منځ سره نکاح نه کوي، زنا ته ورژه وروړي، نو خو یا به د شریعت ته لارې غرور دی لري، یا به د عرف رواج د لارې لري. د شریعت ته لارې د ایمان مسله د الاول په ایمان د دواړو زه خبر یم، په ایمان کې ته پر دې ځان بالا مه پره. د عرف د لحاظ الاول ګرده بعض د بعضو څخه یاسي تر بل سره زیږي انسانان دي. کوم انسان بیا د آس زیږېدلی دي، کوم انسان د ملایکو څخه زیږېدلی دي، کوم انسان د پیرانانو څخه زیږېدلی، خو ګرده زی پای آدم علیه السلام ته درې سره برابر است. نو پر ځان ډېر ومه د منځ نکاح وکړو. پس الله فرمایي فانکحوهن. وس نو نور شرطونه بیانوي، یوازې دا شرط نه و چې ته د حورې وس نه لرې، سیدي چې حوره مؤمنه په نکاح کې او دا منځ چې پیدا کړه چې هغه نو چې شي د ایماندار ده، بس نکاح وتړه سوه کیسه خلاصه سوه. الله بیرته خبرې ته راځي فانکحو تاسې په نکاح کوي هن دغه ښځې بإذن په اجازه سره اهلهن د دوی د کورنۍ. خپل پر سر نکاح نشي تړلی، چار ځای منځ راځي کړه باره واره داسې نکاح سره وتړو. د دې بادار به خبره یې باره وه دا ستا منځ ماته په نکاح راکړه، که بادار په نکاح نه در کول د چا پلار یې نشي په نکاح کولی. دا یې بل شرط درته کښېښوه چې بل به د کورنۍ څخه د دې منځ اجازه اخلي. بل دوم وآتو تسې ورکړئ هونه و دوی ته اجورهونه، هغه مزدوري ولوار یې ورلره ورکړي. بل د هغه منځ به ولوار نشي راودولی، ولوار به ورلره ورکوي ټاکې به. ګوره د ولوار څونه مهمه مسله سوله، ولوار به ورلره ورکوي. دا نه کېږي چې ما منځ تا ته در بخښلې ده، که دې را بخښلې ده خو زه مالک سم په ملک یمین، بیا خو نو د ملک اگر سره ووتل بیا خو په ملک یمین وتې ورسره کېږي. هغه بخښه په منځ کې کېږي، په حوره کې نه کېدله. خو که په ولوار در کول اجور هغه د دوی مهر به ورلره ورکوي. وآتو تسې ورلره ورکړئ هونه و دوی ته اجورهونه، هغه ولورونه د دوی بالمعروف په مشروعه طریقه، چې څونه شریعت قانون سره ایښی دی، پر څونه چې عقد سره وسو هغه قدر مال ور تسلیم کړه. پس الله پاک فرمایي محصنات، په داسې حال کې چې دوی نو نکاح کړه سوي برای حکم د منکوحي چې د خلکو پر چم ټکان پر وسې خلک خبر سي. ولوار چې دې ورلره ورکړي، پیسې دې ورلره ورکړې، نو یې منکوحه که داسې مه کوه چې د یوه وار دپاره ورته ودرېږه، ما زه به نن شپه ورسره تېره کړم د 11,000 روپۍ واخله. نو دا یې منکوحه سوله. الله وایي دا چم هم نه حسابه دی چې ته واده خو نو منځ ده زه داسې یو وار بې نکاح ورنږدې کېږم، یا داسې نکاح تړمه لکه د اوتې قدر لکه د شپې قدرداره کړم، نو هغه بیا متعبلي خو متعمد څخه د هغه هم حکم د زنا لري، فرق یې نشته. نه بې نکاح ورتلی شي، نه په داسې نکاح ورتلی شي چې د هغې دپاره تا 10 ساعته ټاکلي دي یا شپه ورته ټاکلې دی یا ورځ، دواړه حکم د زنا لري. که بې نکاح یې هم که دغه نکاح چې دا موقته ورته وایي دا هم دواړه غیر مسافحات. داسې منکوحي ادم چې دوی به مسافحات نه وي، مسافحه فرموله صفحه د اوبو تویولو ته ویل کېږي، په زنا کې نو واقع بل هدف نه وي، نو دوی به مسافحات نه وي، زنا کوونکي به نه وي چې د زنا لار در سره جوړه کړي، پیسې خو ورکوي نکاح نه وي در سره یا موقته نکاح. ولا متخذات اخدان، او نه به دا رقم چې دوی نیونکي د پټ یارانې، پټه یارانه د سر بسته کړي هم نکاح نه وي په پټه باندې، دا دواړه به نه وي بلکې هغسې برملا کار کوي. دا دوه لارې درته ودرلې، نه د زنا د لارې نجاکت کوی شي، نه داسې کوی شي چې د منځ سره د خاوندانو اجازه یې نه یا د دې مالکان چې دي پټه ده ته نه ورسره مشلولی دي، دې ته بیا پټه دوستي وایي تر پرده لاندې. الله وایي دا دواړه کاره به د منځ سره نه کېږي. د نکاح په رقم ولور ورلره ورکړه، د بادار اجازه یې واخله، برملا چې ټکان وشي چې ګرده خلک خبر شي فلاني ښځه په نکاح کړه، بل څوک به به هغې ته داسې وړي خو نه وړي. که ته پټ لین ورسره تېر کړي نو خو داسې 6 لینونه به نور بره ورته راغلي، نو خو برای یوه ښځه په څو سوله، خو خاصه حیواناتو کار ځینې جوړ شه. ګورې الله تعالی داسې یو حکیمانه قید پر جزایو لګولي دي. تر دې ځایه پورې هغه د رحمت مسله چې مال الله یې د انسان سره کوي چې د نکاح دغه اسانه لاره در وشي، دا نو ارزانه تمامیږي، تر زنا دغه کار ښه دی. اوس بله خبر راغله، هغه دا ده په دې کراهت ته اشاره ده چې الله وایي در جایزه خو مې کړه، خو ویې که په دغه شرط کې د حورې وسې نه درلودې، مګر بیا هم د دغې منځ سره ډېره دغسې مناسبه ده چې دا به په زنا کې واقع شي. ستا په نکاح کې به هم یې، په چا کې به واقع شي؟ په زنا کې.
کته دلته په آیات کې دا څنګه معلومه ده دغه تور څه فاذا احسن فان اتينا بفاحشه دغه ټوټه چې دلته الله ور سره ذکر کړ اگر چې د حدود مسله په سورۃ نور کې به راځي د منځ په باره کې دلته د ستې ذکر کړ دلته الله دغه اشاره درکې چې د منځ سره د زنا خبره ډیره بعیده ولا کده ستا په نکاح کې به امي ولې خدای روز مره بازار ته وځي سودا راوړي پر دکانو ګرځي نو ته به په ډاډه چې ما په نکاح کړی ده دا به بل ځای اختی په دغه د زنا جزا د څه د لیور سره ذکر کړ خدای د محسنات شو عذاب خپل باره بیانېږي په سورۃ نور کې هغه د قانون که شزه آزاد شزي مسلمان شزه ده واده نه لري یا دغه مسلمان نارینه دی آزاد سړی دی واده نه لري زنا چې شریعت نگاه څخه وجه ته سل درې پر منظر عام ورکول کیږي منظر عام اعلان به وسې سبا حد جاری کیږي د خدای مخلوق چې اخلاص حاضر دي چې عبرت واخلي نو درې بره په چلاخ وي سل چلاخي وال کیږي کچیر دی کور والا سم واده کړیو د آزاد حورې شدي سره حلال نکاح کړي شرایط یې مبارک د احسان غل ته ذکر کیږي نو دغه کې دا وکړه د دې د لپاره جزا سنگسار دی راجم دی په ډبرو وشته کیږي په ډبرو وجل کیږي چې خپل شرایط پر ځای شي خپل شرایط نو لري ارڅو کې نش پر جاری کوله د الله فرمای فاذا هغه وخت احسن چې دی مړوشي سي میړه وکي فإن اتينا کبیا دی راتګ وکي به فاحشه په یو دغه غټه به حیاګلوي سپینسترګي لکه زنا فعليهن نو پر دی باندې نصف نیمه ماده هغه دی علی المحسنات چې پر آزاد شوز باندې دی کته پر آزاد شوز نو چې دی من العذاب د من العذاب بیان د هغه ماده نیمه ماده هغه دی د چې پر محسنات لازم او چې هغه نو دی من العذاب د عذاب نو دغه عذاب خصل دریو نیمه کیږي چې هغه 50 دریسو مگر و په هر حالت کې کومړو شي کني مړو شي د امین زیاده دا غره کم رې ام دا غسدي دی کواده لري کنه لري پر کې نسته سره ولې خو الله پاک دلته ویل برای پر دی باندې نیمه د محسناتو کې نو د محسنی چې دا مجرد څو عذاب ورکول کیږي خو سل دوری دی نو سل دوری خو نیمه کې د صراحت قرآن کریم شک دا کور والا او میړه والا خالتم الله تعالی وایي چې نیمه د محسنات دی د جزاء مطلقه ذکر کړي چې نیمه ورلره ورکه نو سنگسار خو چې دی د کوم وخت وشته کیږي چې مړ کیږي نو خو قتل نیمه یوالي قبليه بابا قتل کله نیمه کیږي چې بار وازه د شته سنگسارو نیمه سنگسارو څنګه نیمه سنگساره کژوندې پاتې شونه سو سنگسار خو د پاتې دي کمړه کې نو خدای د حویج څخه فرق وکي نو د دې جزا ګرد مرچی شي دوری دي کمره یې دي کدا د خدای 50 دوری دي د سلو نیمه دغه جزا الله درته وایي نو فساله فرمای ذالک دغه حکم چې وس ذکر شي په د آیات کریمه کې چې دا جواز د نکاح د منځان والا دا چې ما درته ذکر کې لمن خشی العنت لمن د هغه چا د پاره د خشیه چې دی بیریږي العنت دغه یو مشکل او د پیغور څخه بیریږي چې هغه د زنا پیغور دی عنت د زنا پیغور ته وکړي چې دغه مشکل دی بیریږي چې په زنا کې به وخیشه ګوره وسط حری امن لري چې خورا په نکاح کې او پر ځان دغه ام بوام دي چې په خدای کزه د خپل ځان کنټرول وایسم زما نفس اماره بالسعودي او دا د وس زمانه نو داغه د پاره الله د منځ نکاح واکړه حکومت د خنسته وسو خبر پوسوي هغه دی لغوه سوي ده خو الله نفس حکم درته وکي چې کسړي د حوري واس نه درلود او ځان کنټرول وایس پر هغه سره به بیا د منځ نکاح نه کوي اولاد هغه د چنیه وکي الله وي پرې از وکي خو بیا هم کد دروس وته بارون د منځ نکاح او کذالک دغه مذکور حکم مذکور چی شو جواز د نکاح د منځان لمن د هغه چا د پاره دی خشیه چې دی بیریږي العنت مشقت ته ویل کیږي دغه د زنا د پیټ څخه چې دا پر د باندې کیږي منکم سسخ ای مؤمنان وان دا تصبروا چې تاسو صبر وکي قرار من زمنه په نکاح کوي د دې حوري واسخه امنه لري بس پر ځان باندې ولګا صبر د حالاتو کې خیر لكم دا ګټه ورده تسلره په منځ ځان ماخته کو منځ کې هغه مشکلات ګرځه پراته دي خو بیان د مجبوری بیا جائزه ده والله غفور رحیم والله الله عز وجل غفور بخشون کیدی رحیم رحمت کوون کیدی نو کچېری د مثال په تور سړي وسم درلو دی پر هغه سر بیر را ولار سباره د چانه کا وکړه د منځ ده د شوکت څخه وکړه نو الله غفور رحیم دی کنه علاوه ما خدای شرطونه در تکشف چې په دغه شروط په دغه صورتو کې د نکاح وکي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله د اولویت شرطونه دي د جواز نه دي جواز دغه شرطونه دي پر ځای امه نکاح سره کولای شي د منځ سره خو فقط چې مشرکان یې نو کتابیه کوونه بیا
هم صحیح کېږي. نو تر دغه ځایه کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېدلي یاست. هغه یو حکم د جواز د نکاح د منځ بیان شو. شروع کې ما درته ذکر شوله. اول شرط یې کوم و چې د حرې وس به نه لري. دوم شرط یې کوم و چې منځ به مؤمنه وي. دریم شرط یې دا و چې د هغې د اهل اجازه به یې داسې به نه وي چې هغې اجازه نه وي د نکاح تړلي. او بل دا دی چې هغه ولور به ورته ورکړي. بل دا دی چې دوی به محسنات معنا په نکاح کړي سوي به د سفاح پر رقم به ما خوا د مزدوري ورکړه ته زما نکاح څه کوې. خو الله پاک پیسې ذکر کړي. موږ الله دغه مرسله ذکر کړي چې مسافحات بنئ د زنا په خاطر بنئ د پټې یارانې په خاطر بنئ. دا ګرد شرطونه بیان کړه. بیا په پای کې بیا ول چې ذلک لمن خشي العنت چې داغه جواز چې ورکول شو دغه چا د پاره چې هغه دغه عنت او پیټ څخه د زنا بیرېږي چې را باندې اوړي. کچېرې هغه څه دی نه بیرېږي نو معنا اولا خو دغه د چې نی وکینو. وان تصبروا خير لكم چې صبر کې د اساس لپاره ګټور رسول. والله غفور رحیم. الله پاک بخښونکی مهربان دی. معنا که پر دغه سلبیره شروط نه برابر دی وکي نو الله به عفو درته وکي. معنا نفس جواز پکې کیستانو. بس واخر دعوانا الحمد لله رب